شپږم الله عز وجل په سورې نحل کې دا خبره ذکر کړې ده د مشرکینو په عقایدو کې د مشرکینو په صفاتو کې الظلم الى الموت تر مرګ پورې دوی ظلمونه کوي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وفات کړي په منبر باندې ناشته او دا خبره وکړه چې چا ما باندې قرض راشي والی چا چې ما په چا باندې کوم خبره کړي تیرې میرے وال مال شوی دی ما نه والی. صحابه کرام ټول خاموش وو. به ویل چې دا انسان مال ډیر محبوبي. اسید رضی الله تعالی عنہ تر اوچت شو ویل یا رسول الله زدي والی وراش انتقام والا په دې ملګرو کې نشه راوا وختو وېسما کمی سوچتو پاغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کمی سوچت کې خو دې تشنه ورته کلی کې غاړه ته واخستا. مقصد دا چې اخري ملاقاتونه دا غو پیغمبر دا خبره ولي کوي چې په ورځ قیامت ګوره دا به ترتمونه دي په ورځ قیامت موږ د نیک عمل موږ نه خستل کېږي او دې انسانانو لور کول کېږي حتی تر دې پورې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله وې دې یو ګډ دې د خکر والا دې به خکر په دې دنیا کې ووالو الله عز وجل په هغه دنیا کې به خکر لخري ور کوي دې انتقام اخلي الله دومره عادل ذات دی. نو سورې نحل کې یو شپه عقاید الله د غیر مسلمو ذکر کوي یو شپه صفات ذکر کوي شپږم صفت دا ذکر کړي دي چې دا انسانان به ظلم کوي چې ارڅوک ظلم کوي الله عز وجل ګوره به دې خلکو په سب کې دروچتای په حیوان بم نه کیدا. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي دیو پښو د ظلم د وجه نه زنانه الله عز وجل یو سړی جهنم له بوتلو یو فرد د قشنه غو کوړه راغی ورته ویل چې په دمه ته خرچه کوه مالک لی ویلي او بار پیوړه ظلم به هیڅ وخت کې پچارویم نه کوي. حتی تر دې پوري شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي او د قشن خطیب شیرونی دا خبره ذکر کړی دا وی چې کله د سړی په دې کور کې او چرګرا لیکن دغه د خوراک دغه د سکاک په خپل ټیمه تنظیمونه کې په ورځ قیامت لم یکن من المحسنین دا انسان بل د نکانو په سب کې روچت نه کې د نور خلکو په سب کې به روچت شي. تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل اهل دی تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل ماتحت دی تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل رعیت دی تو ګر څومره ظلم په خپل ځامن وکي د توحید او سنت عقیده پر خودل او په بل طرف باندې روانې دل. یا ایها الذين امنوا يد ایمان والو قوت کې خپل ځانونه او خپل اهل د ورنا. امامنا وسيدنا امام قرطبي رحمه الله فرمایي ای بتعلیم الكتاب والسنه ظالم قران او سنت ارشادات زدکا د خپل ببلم د قران او سنت ارشادات زدکا د خپل بچولم زدکا د هغه خلکو نه لری کا چې هغه قران او سنت لري کوي په بل طرف باندې دی بوزي